رسول الله وی طالبانو تزوج الودود الولود چې ډیر بچی زیږي د څه اسلام ډیر بچی کوي طالبانو. دوی طالبانو څه وی کچیر تکزه راجیګه شولا د خپل رحم طالبانو باندې خپل یعنی شاندی کزان اعقام و تعقیم ابدی و که شاندی که دا طالبان اسلام کی حرام و ناروا دیدی خزی دی طالبانو دا اوس کفری دنیا ناری وی دی وی چوتا خاندان و زندگی آسان لک پیدا کا. رسول الله وی طالبانو تزوج الودود الولود چې ډیر بچی زیږي د څه کزه اسلام ډیر بچی کوي طالبانو. دوی طالبانو څه وی دی لک خو طالبانو د اسلام سره تکار د علماوی د اعقام و تعقیم ابدی اسلام کی حرام و ناروا ده جواز نه لري. او یو صورت کې بیا جواز لري که ښځه طالبانو په داسې مرضونو باندې اخته وله چې هغه مرضونه طالبانو ارثي مرضونه سرطان خوني وه ایډز نور داسې مرضونه راته وښه یو څو طالبانو 100 مرض یو دوه تاسې راته وایي طالبانو چې هغه مرض دایمي وي او همداسې ارثي مرضونه وي تور زیړی افرین سړی نه سړی خو نه ده زوی مایداغه طالبانو یو راته وایي چې خبره خلاصه شي نه شکر خو به ارثي مرض نه وي تبرکلوز افرین. نو طالبانو که داسې مرضونه وي چې ارثي مرضونه وي نو هغې باندې چې مور مبتلا وي د خوني سرطان تر حد نه ښه مثال د طالبانو او ایډز. نو علما وایي تاسې خاندئ مه طالبانو فکر کوئ چې ایډز خو تنها د زنا نه پیدا کېږي نه طالبانو هغه انتقالي مرض ده کله کله دغسې یو سړی پاک سړی وي طالبانو پاکه ښځه وي انتقال شي ترې نه داسې نه ده طالبانو. نو د ایډز مرض په اړه باندې علما وایي که مور په داسې ارثي مرضونو باندې مبتلا وله چې هغه بچی ترې پیدا سي په هغه مرضونو مبتلا کېږي دلته اعقام او تعقیم ابدي جایز ده بلکل دا جواز لري چې خپل رحم بند کړي عملیاتو کې بیخي لري کې بلکل دا شرعا جواز لري. اما که په داسې مرضونو مبتلا نه وله چې په داسې مرضونو مبتلا نه وه طالبانو بیا د رحم اعقام او تعقیم ابدي جایز نه ده. موقت مودې لپاره جایز ده چې نوي معاصره فقه کې طالبانو دین عنوان دین طالبانو تعبیر سلمان عوده طالبانو مولا سلمان عوده نومیږي اوس را په یاد شو ښه څه لږ مې مخکې درته ویلې سعودی کوم لوی داعي عالم ده سلمان عوده نو الله پاک دې د زندان نه راخلاص کړي ځکه بیا هم طالبانو عالم ده تر حده ډېر مینوال دنیا کې لري خو بیا هم الحمدلله چې طالبانو افغانستان کې منبر حر ده نوره دنیا کې منبر حر نه ده پاتې ښه هلته مولا د حق خبرې نسي کولی. نو طالبانو مونږ دی په میلیونونو شپېته اویا میلیونه ملګري لري طالبانو په ټویټرونو کې دومره ملګري لري. ما او تا 4 لکه ملګري چې روان کړو که نه ته به وایې چې ټول افغانستان مې خوشحاله هغه د افغانستان غوندې نفوس خلک ملګري لري. خیر د طالبانو دا غرور کبر باید موږ دومره ډېر خلکو ته هغه نه کړو الله دې موږ نه سم خلک جوړ کړي. نو څه مې ویلي طالبانو دې ته طالبانو چې موقتې مودې لپاره اعقام و تعقیم کوي دې ته تنظیم الحمل وایي. معاصره فقه کې طالبانو دې ته څه وایي تنظیم الحمل مسأله ورته وایي یعنې دا حمل منظم کوي هغه بیا جایز ده. مثلا کله ښځه داسې وي اولادونه ډېر وي تربیت یې نسي کولی یو څه وقفه پکې راولي 15 کاله بعد بل 15 کاله بعد وقفه دا بیا طالبانو پروا نه کوي. دې ته طالبانو اعقام و تعقیم د موقتې مودې لپاره چې فقهات پرې د تعبیر کوي تنظیم الحمل دا د حمل منظم کوي. یا طالبانو ښځې کمزوري یا د تربیت لحاظ وي یا هلته طالبانو نور بچیان چې پرله پسې پیدا کېږي نو هغې ته شودې نه ورکول کېږي کمزوري وي یا فقر وي طالبانو ښځه فقیره وي نو بیا او دا میړه و ښځې فقیران وي نو د هغه دپاره د موقتې مودې لپاره بیا طالبانو دغه اعقام و تعقیم د موقتې مودې لپاره جواز لري. اصل کې طالبانو که تاسې فکر وکړئ عزل هم له دې نه شروع عزل که ابدي کوي ناروا ده. اما که داسې چې ښځه په ارثي مرضونو باندې اخته وله بیا جایز ده. اما که موقتې مودې لپاره عزل کوي بیا پروا نه کوي دې جواز لري طالبانو بیا جایز ده. خو یو ټکي ته طالبانو تاسې بل هم فکر وي علما وایي کتابونو کې که چېرته یوې ښځې عقم کړ نو دا عقم یعنی خپل ځان یې شنډو ښځې کوم صورت کې چې شنډول جایز دي یا ابدي یا په بعضې حالتونو کې دغه شنډوالی طالبانو چې ښځه ورځي ډاکټر ته یا ښځې ته یا ډاکټرې ته د عورت لوڅول ورته روا دي که ناروا دي سخته خطرناکه مسله د طالبانو خو ډېر مسلمانان پکې ګیر کله چې یوه ښځه عقم ورته جایز ده یا ابدي په ارثي مرضونو کې یا هغه کې خو بیا هم طالبانو زه د جواز خبره به اوس
خو دغه طالبانو چې موقتې مودې دپاره کوم عقم جایز د طالبانو علما وایي چې عورت لوڅول ډاکټر ته جایز ده چې ضرورت قصوا وي اشد ضرورت وي عورت ورته لوڅول جایز چې ضرورت قصوا نه جواز نه لري